السلام علیکم. نن زموږ 7th کلاس دی او امید ساتم چې ډېر کم کلاسې شوي په هغه به تاسو پوه شئ. نن زموږ یو اهم لیکچر دی چې موږ په امازون باندې په کومه طریقه باندې کار کولی شو یا په امازون کې کوم بزنس ماډلز دي چې په هغه باندې موږ په امازون کې کار کولی شو. نو دلته ما یو څو داسې بزنس آیډیاز لیکلي د امازون چې په هغه باندې تاسو کار کولی شئ. نو بیا به موږ ګورو چې په کوم کې موږ ته انویسټمنټ پکار دی، کوم کې نه دی پکار، هغه به موږ ټول په ډیټیل سره ګورو. خو چې موږ یو ځل دا وپېژنو نو په هغه کې اول چې کوم راځي امازون افیلیټ مارکیټینګ. د امازون یو خپل پروګرام دی امازون اسوسییټ. هغه تاسو چې کله د دې اکاونټ جوړوئ د دې اکاونټ ډېر په اسانۍ سره جوړیږي که تاسو هغه د هر ځای نه جوړوئ، پاکستان نه جوړوئ چې کوم ځای نه جوړوئ هغه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. اوس د دې اکاونټ چې کوم دی د دې طریقه کار څه دی، د دې کې چې د امازون کوم پراډکټ چې موږ هغه مارکیټ کوو هغه خرڅو مخکې او په هغې باندې امازون موږ ته کمیشن راکوي. په هغه کې موږ له کمیشن راکوي، په باز کې 10% وي، په باز کې 5% وي، په باز کې 15% وي. هغه تاسو کتلی شئ چې موږ ته په دې کې څومره کمیشن میلاویدی شي. چې کله موږ امازون له پراډکټ خرڅ کړو نو په هغه موږ لا دیو کمیشن راکوي. نو دا امازون افیلیټ مارکیټینګ دی. خو دا داسې نه ده چې تاسو بس لینک راواخلئ چېرته یې شیر کوئ، داسې دا بزنس ماډل چې کوم دی کار نه کوي. هغې سره چې ستاسو کوم امازون اسوسییټ اکاونټ جوړ کړی یا امازون افیلیټ مارکیټینګ دپاره هغه بلاک کیدی شي. نو دا داسې کسانو دپاره پکار دي چې هغه انفلوئنسر وي، د هغه څه چېرته د فیسبوک ښه پیج اوسئ چې په هغه کې داسې غلی کړي چې هغه پراډکټ اخیستی شي، یا د هغه څه د یوټیوب یو چینل یا ورسره ویب سایټ وي چې هغه په هغه کې مختلف آرټیکلز لیکي او هغه په سم متعلق انفارمیشن شیر کوي، هغې متعلق پراډکټ هم اچوي. که هغه پراډکټ باندې چېرته اډر راځي نو دې ته به په هغه کې کمیشن میلاویږي او د دې لپاره امازون تاسو له لینکس کریټ کوي د هر یو پراډکټ دپاره او هغه تاسو خپله بیا مخکې مارکیټ کولی شئ. نو دا په دې کې انویسټمنټ هېڅ هم نه وي پکار، نه زموږ نه څه چارجز اخلي، بس پری اکاونټ جوړیږي او بس تاسو امازون مارکیټینګ کولی شئ. ډېر اسانۍ سره دا کېږي. بل د امازون ورچوئل اسسټنټ پروګرام دی. نو امازون ورچوئل اسسټنټ پروګرام داسې دی چې مونږ خلکو ته سروسز ورکوو په امازون کې. نو په دې کې نه انویسټمنټ پکار زموږ او نه داسې نور هیډیک زموږ په سر وي. نو امازون ورچوئل اسسټنټ مطلب دا دی چې موږ کوم پراډکټ لیسټینګ وه، پراډکټ سورسینګ مو وه، اکاونټ کریشن مو وه، یا اکاونټ خراب شي یا موږ چاته اکاونټ جوړو یا هغې دپاره نور سم شپمنټ پلانز جوړولي یا د هغې دپاره پی پی سی کمپین چې کوم دی ایډورټایزمنټ کولی، د په امازون چې کوم خلک کاروبار کوي نو هغې ته موږ سپورټ پرووایډ کوو چې هغې ته موږ کوم سروسز پرووایډ کوو نو هغې ته امازون ورچوئل اسسټنټ وایي. نو موږ ایز ا ورچوئل اسسټنټ کار کولی شو که چېرته زموږ سره خپل انویسټمنټ نه وي. او د دې دا فایده ده چې موږ ایز ا ورچوئل اسسټنټ کار وکړو نو زموږ سره ایکسپیرینس هر څه نور هم سیوا شي او بیا را روان وخت کې چې کوم دی موږ خپل بزنس سټارټ کولی شو. بل تر نمبر چې کوم دی هغه امازون کینډل دی. د امازون کینډل مطلب دا دی چې کله امازون اول کې سټارټ شو دا کمپنی نو دوی به صرف بکس خرڅول او هغه پروګرام د امازون اوس هم دی. د امازون کینډل مطلب دا دی چې تاسو چېرته پبلشر یا بک لیکلی شئ یا په مختلف ټاپک باندې تاسو څه لیکلی کولی شئ نو امازون ځان له پروګرام دی په هغې کې بکس موږ اپلوډ کوو، ای بکس چې کومي ډیجیټل بک هغه موږ اپلوډ کوو او بیا هغه مخکې خرڅېږي، په پرنټ فارم کې هم خرڅېږي او داسې پی ډي ایف فارم کې هم خرڅېږي. او دا زما د ټول نه فیورټ کیټګري ده ځکه چې د بک ریډینګ سره موږ ډېر زیات منسلک یو. نو امازون کینډل چې کوم دی دا د امازون یو پروګرام دی چې کوم کسان تاسو کې لیکل کولی شي په مختلف ټاپکس هغې دپاره آیډیاز میلاویږي چې تاسو ته په کوم ټاپک باندې پکار دی. کوم کسان چې لیکلی شي نو هغه دپاره ډېر بیسټ اپشن دی امازون کینډل. اوس موږ د امازون چې کوم بزنس ماډلز دي، کوم کاروباري ماډل دي هغه موږ لږ ګورو. نو یو امازون هول سیل دی. امازون هول سیل مطلب دا دی چې موږ په امازون کې کله یو تیار یو برانډ لیسټي موږ د هغه برانډ نه اپروول راوالو، د هغو نه اجازت راواخلو او هغې سره موږ می ټو لیسټینګ کریټ کړو او د هغو چې کوم پراډکټ یې هغه مخکې خرڅوو موږ. نو امازون هول سیل چې کوم دی دا ډېر مشهور بزنس ماډل دی. خو تاسو ته پته چې موږ په دې کې د یو برانډ چې کوم پراډکټ خرڅوي د هغې اجازت راواخلو او هغه پراډکټ چې کوم دی هغه سره د هغه لیسټ سره موږ می ټو لیسټینګ کریټ کړو په خپل سیلر اکاونټ کې او د هغو نه موږ پراډکټ واخلو نو بیا
موږ هغه امازون ویر هاوس ته ولېږو او هغه موږ بیا خرڅو. نو په دې کې به موږ ته څه پکار انویسټمنټ پکار دا به موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو. خو چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې امازون هول سیل څنګه بزنس ماډل دی. بیا امازون پرایویټ لیبل چې کوم دی پی ایل چې کوم دی نو دا داسې یو بزنس ماډل دی چې په دې کې موږ یو خپل پراډکټ کریټ کو، یو خپل پراډکټ جوړ کو، په هغې باندې خپل نوم ولیکو، خپله لوګو پې ولیکو او هغه مخکې څوک نه خرڅوي او موږ د هغې دپاره یو نوی لیست د هغې پکچرز اپلوډ کو، ټایټل یې اپلوډ کو، د هغې بولټ پوینټس اپلوډ کو، د هغې ډسکرپشن اپلوډ کو او هغه موږ وخېږو او یو نوی لیست موږ جوړ کو په امازون کې چې موږ کوم پراډکټ هم خرڅوو هغه موږ په خپل نوم باندې جوړ کو او په خپل نوم باندې خرڅوو. نو دې بزنس ماډل ته پرایویټ لیبل وي او شارټ کټ دیتا پی ایل وي. بل امازون ډراپ شپینګ دی. د امازون ډراپ شپینګ مطلب دا دی چې موږ نه پراډکټ اخلو نه پراډکټ په ویر هاوس کې ږدو، موږ ته اکاونټ جوړ کلی په اکاونټ کې موږ پراډکټس ورکلی او هغه پراډکټ باندې چې کوم دی اډر راشي نو موږ چې د چا نه اخیستی نو اخیستی هم نه خو د چا سره هم کتلی هغې ته ویلي چې زما دا ما ته د دې پراډکټ اډر راغلی او څوک چې زما نه اخلي هغې ته تاسو ډایرکټ سینډ کوئ. نو په دې کې چې کوم دی د ټول نه کم انویسټمنټ لګي. بعض کسان وایي چې په ډراپ شپینګ کې انویسټمنټ نه پکار، خو بعض داسې ډېر زیات فیکټرز دي په ډراپ شپینګ کې چې دا بزنس ماډل تاسو کله سیوا شي نو بیا تاسو په دې کې لږ ډېر انویسټمنټ او دا څیزونه تاسو ته پکاري. بیا به ډراپ شپینګ موږ ډیټیل سره ډسکس کو. نو په امازون هول سیل او پرایویټ لیبل او ډراپ شپینګ په هول سیل کې کم انویسټمنټ پکاري، پرایویټ لیبل کې چې کوم دی لږ سیوا پکاري او هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي تاسو کوم قسم پراډکټ خرڅوئ. دا بیا موږ ډیټیل سره ډسکس کو. او ډراپ شپینګ کې د ټول نه کم پکاني. او بل یو بزنس ماډل هم دی انلاین ریټیل اربیټراج دی ته وایي چې کله موږ عام چې زموږ کوم مارکیټ سي موږ دې ته اکثر لاړ شو او یو پراډکټ وګورو په یو مارکیټ څه کې هغه زموږ خوښ شي هغه موږ راوړو ځان سره کیدو او چې څوک یې زموږ نه اخلي موږ هغه ته ورکوو. خو انلاین دا دی چې موږ هغه اپلاین کې راځي. موږ انلاین دا کوو چې مختلف ځای کې پراډکټس ګورو او هغه بیا موږ مخکې په اسانۍ سره خرڅولی شو موږ ته پکې پرافټ کېږي. خو په دې کې هم ډېر زیات فیکټرز چې کوم هغه انوالي تاسو به ګورئ چې داسې پراډکټ چېرته خرڅ نه کوئ چې هغه بین یا تاسو اکاونټ هغې د وجې خرابېدی شي یا د هغه د چا پراډکټ یو تاسو چېرته د هغه اجازت نه بغیر خرڅوئ. او دغه شان ډراپ شپینګ چې کوم دی ډېر کسان د ډراپ شپینګ ټرای کوي خو ډراپ شپینګ لږ ټیکنیکل بزنس دی. په دې کې ډېر زیات به تاسو کریټیو وي او دا لږ ډیټینشن بزنس دی. دې کې به تاسو هر ټایم خیال ساتئ هر څنګه ایشو تاسو ته راتلی شي. او دا د ټول نه ښه بزنس ماډل چې کوم دی هغه پی ایل دی. په کې انویسټمنټ لږ پکاري، لږ سیوا پکاري او امازون هول سیل دی. خو بیا به موږ دا ون بای ون په ډیټیل سره ډسکس کوو چې صرف تاسو نومونه وپېژنئ. بیا به موږ امازون هول سیل، پرایویټ لیبل او ډراپ شپینګ دا ټول په ډیټیل سره ډسکس کوو چې د دې څه څه ریکوایرمنټس دي دا به موږ څنګه کوو او نور څه کوم فیچرز دي هغه به هم د دې ګورو. نو امید ساتم دا یو شارټ شانته ویډیو تاسو به د امازون کوم بزنس ماډلز دي په کومه طریقه موږ کار کولی شو په دې به لږ ډېر تاسو پوه شوي وئ.